ډېر بدمعاش هغه زموږ ډېرانې نیولې دی، قاضي ته پیسې هم ورکړي دي. هغه بدمعاش نیولی دی. څه زما پوښتون کې ډېران نشي نیولی، ټول به درته ساتلی که. راځئ چې ورځو. ها دا مونږ پسې راځي. راځه چې کټمل بش مات ته لاړ شو. کټمل بش ماشه هغه لنډې راځي، مونږ پسې راځي، مونږ باندې برید کوي. مونږ باندې برید کوي، مونږ لکه لاس کې بنګړې اچولې. راځئ چې ورپسې ځو. با صدای وحید مرادی، کاری از مهدی عبدی. پالنگ وحشی بی ممر دستیا کردی، یار جنگی من، شلوار پلنگی من، خالش و روزارم بر مسیا کردی، یار جنگی من، شلوار پلنگی من، حسی که به تدایمتی برگی برندوه، یار جنگی من، شلوار پلنگی من، این جنگی کاتی عاشق تا که زندوه، یار جنگی من، شلوار پلنگی من. همه منطقه جنگ، همه تیر و تفنگه، رگبار فشنگه، هر خمت ساریکا داره مثل پلنگه، آماده جنگه، آماده جنگه. همه منطقه جنگ، همش تیر و تفنگه، رگبار فشنگه، هر خمت تاریکا داره مثل پلنگه، آماده جنگه، آماده جنگه. پخش در کانال رسمی استریو مهتاب. راځئ شاته ګرځو تخته یاله. کار ونگ وال سر به موه آشکارچی شکارچی طول ساده شخده نفساده شکارچی برنو دوش سر به موه آشکارچی شکارچی طول ساده شخده نفساده. شکارچی تو لساده شخده نفساده شکارچو بیمو چی سمیون نمو شکارچی شکارچی تو لساده. والا دیونو ته په ټیم هغه نه رسېږي دوا ټول خراب شوي ټول چنجو خراب کړي والا ګوره زر پخېږي نه او ډېر وخت وشو که نه دا ونیم ښه دي دیو ته اوبه ولاړې دي اوبه خو ورته په ټیم رسېږي. سلام علیکم قیصر جو تګای بخیر جو تګای بخیر مو دې خیر نو خیر علي خبر شوی نه قیصر نه ولې څه شوي د لنډیو د کټمل بدمعاش لانجه شوي داسې ولا دوه یو نه زخمي دي یو بل نه بد لاړ شو هغې جرګه وکړو ولا لاړ شو به دا خدمت وکړو کلي مشران هستو بیا خو جیبونه هم هغه کېږي جیبونه هم باید ګرم شي که نه جیبونه ګرمېږي قیصر ځای چې ځو چېرته دي همدې باغ کې دي ما غوښتي دي ناست دي همدلته دې غوښتي
قاضي صاحب باید د دې خلکو جرګه وکړو دا کوم چې غریب دي باید دې سره چې دی لږ انصاف وکړه نه باید دونه باید دونه جب ګرم مالدار هغې نه باید دا تور پیسې نه ډالر هغه باید لاړ به شو وبه ګورو چې السلام علیکم جوړ تګلا خیر بخیر خیر جوړ تګلا کینه هلکه موټي کېږه جوړ تګلا هلکه خیر جوړې کینه قاضي صاحب کینه هلته کینه دلته به کینو همدلته کېنه. کینه دیو ته مخامخ به کینو که نه هغه ملک صاحب د دې څه حساب دی قاضي صاحب زه دې نه پوښتنه وکړم چې دې شی کړي ملک صاحب دلته کېنه. کینه بس ملک صاحب د دې څه حساب قاضي صاحب اوس خو هغه یو طرفه د دې نه پوښتنه وکړو چې دې څه وایي د دې نه پوښتنه وکړه چې ته دلته راشه کډمال بند ماشه کینه دلته یوه د دې څه حساب دی چې دی قاضي صاحب ډزو باندې لګېدلی دوه هغوی نه په ډزو لګېدلی هغه کوما کې دی یو دا په ډزه لګېدلی تاسو ما کې نه دا لخوا دی دا مسله لږه درانه غوندې ده مسله درانه ده جنگ چا کړی دی؟ قومندان صاحب په خیر څه خبره ده قومندان صاحب جنگ چا کړی دی؟ لنډیه دلته راشه لنډیه قومندان صاحب دا والا دلته مې مال صحیح شو دا په ډېر ومنه قومندان او که نه ډېر لنډیه کښېنه نو همدا یې څه خبره وه څه ویل قومندان وکیل صاحب بس خبره نه وکیل صاحب خبره نشته خبره نشته مریضان لږ وخوځوه که نه چې لږ پوښتنه ترېنه وکړه چې جرګه یې وکړو که نه دې نه پوښتنه وکړو چې دې لوکو خوځېږي تاسو لوکو خوځېږئ مله داسې کار دی پیسې به لږ څه ورکړي هغې جب لږ ګرم شي چې لږ زموږ ته راغلی دا زموږ جرګه زر غوندې هواره وي پوه شولې که نه کډمله دا زه به بېرته پیسې ځم لاړ شم قاضي صاحب څه کې رشوت راکړې نه شیرین نه کوي هو که نه مال که رشوت راکړې زه ګورې رشوت نه علمه ښه هو که نه د شیرین والله دې ته حاجت نشته والله حاجت نشته دې ته دې ته حاجت نشته قاضي صاحب دا والا که نه زموږ مسله به هواره کړي که نه دا ډالر بي والا که دې ته حاجت نشته والا که ذات دې ته حاجت نشته بس په ولا دوه مړي کړي او یو ډالر راکړه او کمپانۍ او یو مړی قاضي صاحب چا چې زموږ جب ګرم کړی بس موږ سوال پیسو کار دی نور دې ډالر راغی څه خو 15 لکه دي 10 لکه ډالر ګوري که نه ښه ډېرې پیسې بس خو په مالداره کې جرګه به ورته مساوي کړو دواړه هغه به جرګه به او سوله به وکړو جرګه به ورته وکړو دواړه یو برابر به وي جرګه به ورته ها دیو دوه مړي کړي بس جنگ دی دا خو جنگ کې مړي هم راځي او زخمیان هم راځي نو داسې به وکړو که نه سوله به وکړو قاضي صاحب افغانۍ ډېر ښه ریټ کې روان والا افغانۍ ټول ډالر غورځولې ده قاضي صاحب د دې خلکو باید جرګه وکړو دا لنډۍ باید ماشاءالله کډمال لانجه کړي باید د دې جرګه وکړو او لانجه باید دی ونه کړي دا باید یو
مینس کې او ټاکلې شرط کېدو یا پیسې یا یا بل بدا سیو کی کنه دینه بعد کار چا بیا په ډیران باندې جنگ وکړو کنه ډیران بدا سیو کو مې نه به تقسیم کو او که بیا چا جنگ وکړو بس 50 لک روپۍ به جرمانه ورکوي هر چا چې جنگ وکړو او ګورې که بیا هم لانجه وشوه کنه ګورې داسې رشوت خوره هغه ته لاړ نه شي د پوځیانو ته ګورې مونږ ته که څوک شیریني راکړي خو رشوت هېڅکله هم نه اړو او کنه مونږ د کلي مشرانه چې دا قاید صاحب دی او زه ملک صاحب یم تاسو هم د کلي مشرانه دی مونږ درته درناوی کوو او تاسو باید یو داسې خلکو باندې جرګه ونه کوئ چې هغه سبا خدای ناخواسته داسې رشوت ووهلي تاسو مونږ ته شیرین راکوئ هغه مونږ نه منې کوو راکړئ خیر دی او ستا په زړه یي ستاسو یو زخمی دی د دیو دوه بس جنګ کې خو بس زخمیان یا د دیو ډېر هغه بس جرګه وشوه تاسو به دوه غاړې به ورکئ او بل داسې دی که نه چې هغه ستاسو چې زخمیان دي که زخمي خدای دې ښه کړي او که ښه نه شو خدای دې مشکل ورته اسان لاسونه جګ کړي یو دعا به وکړو یا الله ته دې منځو کې لانجاونه کې یا الله غم پیسې یا الله مونږ ته نور لانجاونه کې خدای تاسو منځو کې روغ او کې امین به رحمت یا پاسې کې د مسلمانې هغه دی یو بل ته غاړه ورکړي روغ بس غاړې ورکړئ یو بل ته تاسو نه مې دا میسج دی چې جنګ نه دا حالت جوړېږي دیو نه هم پیسې ځي او هغې نه هم پیسې تاسو نه پیسې ځي او منځ کې مونږ غوندې خلک مزې کوي او که نور زموږ ویډیوګانې ګورئ نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او لاندې